د نیم سر درد ولې راځي؟ کوم ته چې مایګرین ویلی شي، نو د ټولو نه اول وجه دا ده چې کله د انسان په مغزو کې کوم رګونه دي، کوم ته چې بلډ ویزل ویلی شي، چې په هغه کې چینجز راشي او د هغې په وینه په رفتار کې چینجز راشي، نو د هغې د وجې هم راځي. دویمه وجه دا ده چې کله هم د انسان په وجود کې یو نیورو ټرانسمیټر دی کوم ته چې سیروټونین ویلی شي، چې د هغې وجود کې کموالی یا زیاتوالی راشي، نو د هغې د وجې هم د سر درد راځي، کوم ته چې د نیم سر درد ویلی شي. درېیمه وجه دا ده چې چاته خانداني وي، نو د هغو په خاندان کې هم چانسز کیدی شي چې هغو ته بار بار راځي. څلورمه وجه دا ده چې څوک ډېر زیات خوب کوي یا کم خوب کوي، نو د هغې د وجې هم راتلی شي. او پنځمه وجه دا ده چې څوک ډېر زیات لایټ ته ګوري یا شور ډېر زیات وي، نو د هغې د وجې هم د نیم سر درد راتلی شي. او د خوراک د وجې هم راتلی شي، لکه چاکلیټ شو یا دغه شان په چایو کې چې کم کیفین دي د هغې د وجې هم راتلی شي. نو که چیرې یو انسان ته دا راځي، نو په دې دوران کې د دې څیزونو نه ځان ساتل ضروري دي، او خاص کر کې چې د څه د وجې راځي هغه وجه باندې غور فکر کول ضروري دي.